امیر صاحب په دې انډسټري کې ستا کارونه وسول چې ته کار کوې زده کړه کوې لیکچرې ګورې خو بیا هم ته هېڅ کومې نتیجې ته نه رسېږې ستا هغه کوم ملګري چې ستا سره یو ځای په مکتب کې وه په سکول کې وه هغوی چې فارغه شول چا انجینرینګ انتخاب کوي چا طب انتخاب کوي په کال دوه درو کې هغوی ته دومره اپورچونټي برابره شول چې د 10,000 روپیو د ګټلو قابلیت لري ستاسو خو هغه اپورچونټي هم لړله مس شول ځکه تا ډېر اوچت خوبونه لیدل چې په 10,000 خو زما ګزاره کېږي نه صحیح ډېر سترنجي دماغ ده د سترنجي دماغ سره به ډېر په نقصان کې روان سي زما د خبرو څخه دا مطلب نه دی چې ته پر غلطه لاره باندې روان یې تا غلطه لاره انتخاب کړې تا غلط سکل انتخاب کړی دی زما د خبرې مطلب دا دی چې ستا مایند سیټ غلط دی ستا ذهنیت غلط دی ته چې روزمره کوم مسټیک کوې ته چې روزمره کومې غلطۍ کوې د هغه د اصلاح کولو هېڅ کوم پروسیجر نه ترسره کوې ته ماته قسم وخوره چې ته په خپلو روزمره ټریډونو کې د ځان لپاره ژورنال ټاکې بلکل نه ته ټریډینګ پلان لرې هېڅ کله هم نه ستا مور لاړه بوډۍ شوله ستا پلار اوس په هغه لیول کې پاتې نه دی چې باید دی پاتې وای چې روزمره ته د مسؤلیتونو خاوند کېږې خو ته بیا هم د بهانو لپاره د ځان لپاره بهانې لټوي او خپل د ژوند وخت یې پرې ضایع کوې هغه د ټریډینګ په نامه یې کې د بل څه په نامه یې ته باید خپلې غلطۍ په خپل اصلاح کې ستا د غلطیو د اصلاح کولو لپاره هېڅوک هم نه رامنځته کېږي او ستا سره هېڅوک هم کومک نه کوي ستا ملګري چې کله ته کښېنې په یو مجلس کې ناست د ټریډینګ باس راواخیستل شي هغوی په تا باندې ریشخند وي ستا کورنۍ په تا باندې هېڅ کوم باور نه ساتي صحیح ده هېڅوک هم ستا سره د مرسته کولو لپاره هېڅوک هم نه راځي ته باید په خپل ځان اصلاح کړې خپله غلطي باید اصلاح کړې او د خپل ځان مرسته کوونکی شخص باید جوړ شي کوشش وکړه په مارکیټ کې چې د ځان لپاره د یو سیټ اپ برابر کړي یو سټراټیژي راګیر کړه ته پوهېږې ستا تر ټولو غټ دښمن څوک دی سوشل میډیا واټساپ ګروپونه فیسبوک ټیک ټاک ته په ټیک ټاک کې وینې یا په فیسبوک یا واټساپ ګروپ کې وینې چې یو نفر په غلطۍ سره یو په یو سټراټیژي کې ټیپ یې لګېدلی ده نو ته د هغه په کونه باندې مښته یې چې ما ته به دغه سټراټیژي زده کوې کله چې هغه درته ومښي بیا هم ته ګټه نه شي پر کولی کوشش وکړه نورو خلکو ته ګوره مه نور خلک قسم کوي هغوی د خپل کار کوي زموږ د بل چا سره هېڅ کار هم نشته ته د ځان لپاره سیټ برابر کړه د ځان لپاره یې سټراټیژي برابر کړه او پر هغه باندې پاتې شه نور خلک که د ورځې $1,000 ګټي که د ورځې $10,000 ګټي که د ورځې $1,000,000 ګټي زما او ستا د چا سره هېڅ کار هم نشته هر سړی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي صحیح ده نو په نورو خلکو پسې مه ګوره د نورو خلکو اکاونټونو ته مه ګوره د نورو خلکو سټراټیژیو ته مه ګوره پر خپلې سټراټیژي باندې پاڅه ولو که ته په پرایس اکشن کې اخته یې ولو که ته په SMC په هر څه کې چې اخته یې قابلیت دا نه دی چې ته ډېرې سټراټیژي زده کړې قابلیت دا دی چې ته یوه دانه سټراټیژي زده کړې او پر هغه باندې پاتې شې او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړې که چېرته د مارکیټ تر ټولو یا ټولو مهمترینې سټراټیژي دې زده یې خو ته بیا هم ګټه نه شې په کولی د دې فایده څه شول هېڅ فایده هم نه لري صحیح ده نو کوشش وکړه د ځان لپاره د یو سیټ اپ برابر کړه پر خپل سیټ اپ باندې پاتې شه او خپل ټریډینګ ته ادامه ورکړه نو که چېرته پر هغه سیټ اپ باندې 0501 لایټ سایز اوپن کړې نو دا خبر لرې نه ده چې په راتلونکي وختونو کې شاید ته پر هغه باندې 1 لایټ سایز اوپن کړې یا 2 لایټ سایز اوپن کړې صحیح ده پر پروفیټ باندې فوکس مه کوه چې نن زما سره اکاونټ کې لږ پیسې دي یا نن زه ډېر کمې پیسې ګټم شاید دا خبر لرې نه ده چې په راتلونکي وختونو کې ستا سره یو ډېر غټ اکاونټ یو بیا چې ته پر هغه کوم سیټم باندې برابر کړی پر هغه باندې ته غټ لایټ سایز هم اوپن کولی شې